عمر ته به څه وایې او توجه چا وی چې پلار یې مړ او یتیمې تربیت یې نه کېږي ما دا درته چا ویلي د ده د سر نه د پلار سایه اوچته شوې ده راشه یتیم دی یتیم پښتونه قرآن یاد کو د قرآن حافظ شو بېشکه پلار یې نشته یتیم دی خو چې ماحول صحیح میلاو شي تره ورته صحیح میلاو شي ماماګان ورته صحیح میلاو شي او مور یې دینداره پرهیزګاري که پلار نه بچی نه حافظ جوړیږي چې پلار نه بچی نه حافظ قرآن جوړیږي مه وایه چې د یتیم تربیت نه کېږي وایه د یتیم تربیت وشه که ونه شه ما په دارالیتامه کې په دې خبره کړې وه ما وی خلکو په معاشره کې یتیم ته کتل لیکن دارالیتامه یو داسې مدرسه ده چې صرف یتیمانان پکې دي ما دا یتیمانان به عالمان حافظانی او دا یتیمان به د مستقبل ډاکټران انجینران ساینسدانانی او دا یتیمان به د ملک د باغ دوړ واګې به انشاءالله د یتیم په لاس کې او دنیا ته به ښایي چې زما تابع تربیت والا څوک نشته زه الحمدلله د نورو خلکو تربیت کولی شم بهرحال حافظان به څو کسان بوځي او دې حافظانو توجه غواړم یو مسله وړي حافظ صاحب لس هغه کسان ځان سره جنت ته بوځي لس هغه کسان یو نکته واخله هسې نه چې زه به چې کېنم هسې نه چې د دې حافظ پلار وایي چې کار خو وشو زوی مې حافظ شه بوځي به مې چاچام وایي بوځي به مې مامام وایي بوځي به مې اور مور یم خوشحاله شوه چې زه بچي حافظ شو خپلې لړلې رالړلې به راته ماف شي توجه هغه چاچیم خوشحاله شوه مامیم خوشحاله ابای ژوندی ده ابی خوشحاله شو نسیم حافظ شو بوزي به مې که داسې رانه بوتله ولې ګپ دې څه مسله پوره وره د دیوبند مسله وره حافظ صاحب به د خپل فیملي تاسو کې مشر کم دی او چې تکړه چې ما سره یو څو خبرې وکړي پریشر کې نه راځي حافظانو کې تکړه طرفه پټکي ځان نه کټوالې زه شکر دی راځم توجه ستاسو نوم دی سودیس دلته ودرېږه یارېږه مخه توجه تا ته څه وایم نه چې ما چاته څه ورشه د ډبل زیرو خبر واخله توجه حافظان تک پنځلس څپېړې چا ووالې مرګتیا ورسره کې मुंह में जुबान है तो कुछ हाँ توجه تا چې څوک خپه کی مرګرتیا ورسره کې په درسخانې روټۍ ته پرېږدي څه کوم دی تا چې یو پنځلس څپېړې څوکو سم در باندې راکېږدي ودې شړه کوي په درسخانې روټۍ ته پرېږدي کوم کبه غصناک سړی جینه وي جینه بغیر وایه پرېږدي په درسخانې روټۍ ته پرېږدي ته چا خپه کړې وایه بیټا ته چا خپه کړې وي وخلې مرګرتیا ورسره کې ستاسو شبې جمعې که شبې اتواري جی شبې اتوار بیګا څوک تلي وو خیریتو توجه ما ته پته ده توجه تا چې څوک خپه کي ځان سره مرکز ته بوځي په زوره ووایه ښه په چغه وایه بوځي راشه حافظ صاحب وایي زه چې چا خپه کړم مرکز ته نه بوځم ما چې مرکز ته دې نه بوځي جنت ته به دې څه بوځي چې لټ انکار دی رزلټ اور نتیجه یې نکلا ہے سر جی حافظ صاحب وایي زه که چا خپه کړم مرکز ته نه بوځم په درسخان نه پرېږدم او ته ټوپونه وخي چې جنت ته یې بوځي نو حافظ خوشبي حافظ شو تره ته وایم پلار ته ماماګانو رشته دارانو ته وایم فیملي ته وایم دا نه چې حافظ ته سپک ګوري چې حافظه سرکوزي راورک شه حافظه دې خوا راشه ناجي صاحب حافظانو سره مینه کوو به انشاءالله علماو سره مینه کوو به انشاءالله